غزل دی چې د لیونو غوندې برباد په چار راهی ناست یم. د لیونو غوندې برباد په چار راهی ناست یم او ژوند لکه قبر دی او زه هم په ژی ناست یم. او شپه د حیران یم څراغونه یو په بل پسې مري. شپه ده حیران یم څراغونه یو په بل پسې مري. کتاب په لاس د ښار په لوړه ودانۍ ناست یم. او یاران توبې کاږي په ګټو د ثواب خبر شول. یاران توبې کاږي په ګټو د ثواب خبر شول. زه لا تر اوسه هم له خپل ځانه پردی ناست یم. او سترګې آرام رپوه بیا مې پر هرونه شلیږي. سترګې آرام رپوه بیا مې پر هرونه شلیږي. او ستا د باڼو سیوري ته اوس هم لیونی ناست یم. ډېر ښه دی دا بیا مننه. او سترګې آرام رپوه بیا مې پر هرونه شلیږي. ستا د باڼو سیوري ته اوس هم لیونی ناست یم. او مقطع د پاچا صاحب چې پښتو د نه کیږي که نه زه به در پورته وای. که نه زه به در پورته وای. او بې وفا هم نه یم در زار له بې وسۍ ناست یم. ډېر ښه دی ډېر زبردست دی. بل در څخه اورو مسلسل یو څو غزل در څخه اورو. مهرباني روان غزل دی سملاسي مې لیکلی دی چې زړه به دې تنګ وي او خبرې به سا کوي. او خبرې به سا کوي. له ما نه وروسته به د زړه په زور خندا کوي. او په ما د تیرې تجربې ازمیښت بیا کوي. مینې ته څه بلای بیا کومه بلا کوي. ډېر ښه دا بیا ورو. مننه. او په ما د تیرې تجربې ازمیښت بیا کوي. مینې ته څه بلای بیا کومه بلا کوي. او د لاس کارونه وي او ته یې په دعا کوي. کارونه وي او ته یې په دعا کوي. ناست په جومات کې وي او ذکر د حلوا کوي. زبردست دا بیا ورو. د لاس کارونه وي او ته یې په دعا کوي. ناست په جومات کې وي او ذکر د حلوا کوي. او درد د زور د نه یم ډېره ناروا کوي. درده د زور د نه یم ډېره ناروا کوي. لکه څراغ مې په زخمونو کې رڼا کوي. او ته هیڅ انسان نه یې چې لوبې په حیا کوي. وطن خو مور د ته په مور څنګه سودا کوي. مننه. او ته هیڅ انسان نه یې چې لوبې په حیا کوي. وطن خو مور ده ته په مور څنګه سودا کوي. او نه د راتلو وای او نه د پرېښودلو وای. نه د پرېښودلو وای. څه په هنر باندې تضمین مو د بقا کوي. او د دوزخونو له کړکیو نه لمبې راځي چې په نه خبره له رقیب سره سلا کوي. مننه. او د دوزخونو له کړکیو نه لمبې راځي چې په نه خبره له رقیب سره سلا کوي. او هغې اوس بل کور رڼا کړی دی خوشحاله هم ده. وصاله تا بس لګیا یې چې ژړا کوي. همدومره وپاچا وصال صاحب ستا دغه یو بیت یو څو بیتونه رایاد کړل چې لکه زوړ سړی کاله کې غلی ناست یم. بهر شور دی په خپل زړه کې غلی ناست یم. او د بایللې مینې خیال مې زړه ته راغی. د ملګرې په واده کې غلی ناست یم. واه وصال صاحب غزل در څخه مهرباني. بغیر له تا نه په والله چې زندګي نه کېده. ما ډېره هڅه وکړه یاره خو بیخي نه کېده. بغیر له تا نه په والله چې زندګي نه کېده. او ما ډېره هڅه وکړه یاره خو بیخي نه کېده. او مونږ ضروریاتو لیوني و تا پېزوان غوښتلو. ته د خان لور وې پېغلې تا سره یاري نه کېده. او د بې غیرتو په شان مونږ به هم پاچا سره وای. د بې غیرتو په شان مونږ به هم پاچا سره وای. د بې ضمیرو په شان مونږ نه چپلوسي نه کېده. مننه. او د بې غیرتو په شان مونږ به هم پاچا سره وای. د بې ضمیرو په شان مونږ نه چپلوسي نه کېده. او بله ډیوه ومه قصدن دې په شمال وهلم.
بله ډیوه ومه قصدن دې په شمال وهلم زه جوړېدمه خو له تا څخه خواري نه کېده دا بیا مننه او بله ډیوه ومه قصدن دې په شمال وهلم زه جوړېدمه خو له تا څخه خواري نه کېده کوم غضبونه به په ګوته کړم چې لاړلې ته کوم غضبونه به په ګوته کړم چې لاړلې ته له تا نه وروسته مې له هر پر هره وینه کېده او مقطع یې ده چې ما وې د تګ وخت کې به ووایې چې مزه مګر ستا د غرور دا حال و هېڅ درنه زاري نه کېده ډېر ښه دی ډېر لوی وصال صاحب شاهین صاحب لیکي چې صبر کوه خدای منې که یار د دروغجن وي صبر کوه خدای منې که یار د دروغجن وي زور غواړي چې هسې د داغونه په لمن وي او سخته ده چې هم د پخلاینې سړی نه وي سخته ده چې څوک له چا نه هسې ګیلمن وي او ما مغروره مه ګڼه ښایست خو داسې نه وي ما مغروره مه ګڼه ښایست خو داسې نه وي ښکلي مې هېڅ نه لګي که لږ هم کبرجن وي ما مغروره مه ګڼه ښایست خو داسې نه وي ښکلي مې هېڅ نه لګي که لږ هم کبرجن وي او دید یې په لیدو روښانه کېږي زړه هوا که دید یې په لیدو روښانه کېږي زړه هوا که ځینې انسانان د خاپیریو د وطن وي او ورځ سوه سوری بام و په زړه مې اورې دوړی ورځ سوه سوری بام و په زړه مې اورې دوړی شپه سوه شاهینه خو بس هر دیوال شکمن وصال صاحب په دې وروستیو کې د خوښې غزل دا اورو مهرباني غزل دی چې ملنګ سړی یم تر ما راغلی ملنګ سړی یم تر ما راغلی څوک هم چې تللی په شا راغلی او کور کې د کېنه حالات ښه نه دي کور کې د کېنه حالات ښه نه دي کور کې د کېنه حالات ښه نه دي موسم د مرګ دی وبا راغلی او څو شېبې وروسته سره بیلیږو څو شېبې وروسته سره بیلیږو سخت ورخطا یم ژړا راغلی او ستا درد مې ولید سم پښیمان شوم ستا درد مې ولید سم پښیمان شوم سترګې مې لویږي حیا راغلی او په مینې بحث دی ته راته یادې په مینې بحث دی ته راته یادې او زه غلی ناست یم خندا راغلی د بد قسمت به درته څه وایم مقطع د پاچا صاحب چې د بد قسمت به او درته څه وایم چې څنګه لاړ یم رڼا راغلی ډېر ښه ده مننه زیاته مننه وصال صاحب محترم دا چې د خپرونې وخت ته ګورو نو مخ په خلاصېدو دی نو زړه خو مې غواړي چې نور غزلونه هم در څخه واورم مننه له تاسو نه پاچا صاحب چې زیار مو وباسه او راغلی زموږ طرفه راغلی او موږ ته مو وخت راکړ مننې ورته تاسو یې پاچا صاحب مننه بیا هم زیاته مننه کوم مننه کوم د شاعرانو د رپاړې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو دا وه د ساحل وصال صاحب سره یو کوچنی شانتې بنډار تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره پورې ځو نو تر هغه در څخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې یاد صاحب اجازه اخلو د لیواله